السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو قدرمنو کتونکو دې وخت کې موجود یم په غار حرا کې. د دې ځای نوم سره تاسو ټول اشنایي د سیرت په واقعاتو کتابونو کې تاسو اورېدلي دي. رسول صلی الله علیه وسلم په دې ځای ته د نبوت نه مخکې راته و دلته به عبادت او دا هغه ځای دی چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې دلته وحي نازل شوی دی. دا تقریبا هغې وخت کې د مکې نه بار حسابېدله. اوس مکه ډېره کولاو شوې ده، نو دا ځای اوس په مکه کې دننه راځي. تقریبا په راختو باندې د دې ګنټه نیمه مزل دې ځای ته شته دی چې سړی ډېر په تکلیف ورته راختې شي. نو دا هغه ځای دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به په هغې وخت کې راته او د مشرکانو نه بېزاره و، د هغې د شرک نه، او دلته به د الله سبحانه وتعالی عبادت په بندګي کوله. محدثین لیکي حدیث راوړي چې رسول صلی الله علیه وسلم به دلته عبادت کوي. یتحنث فيه التعبد ذوات الليالي. دلته به راتلو او دلته به وخت تېرو، عبادت به یې کوو. د عبادت په نیت باندې چې کله به داسې بار راووتو نو د دې ځای نه د کعبه ښکاري طواف کوونکي او دا خلک به یې کتل د دې ځای نه. دلته به داسې عبادت به یې کوو. تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم یو ناشنا سړی را باندې رادننه شو او دلته عادت داسې و چې رسول صلی الله علیه وسلم دماله به هېڅوک نه راته، نه د هغه زوجه مبارکه نه نور، دلته به هېڅوک نه راته. نو رسول صلی الله علیه وسلم به دلته یوازې وي. کله چې جبریل علیه الصلاة والسلام راغی نو سخت حیران شو. رسول صلی الله علیه وسلم ډېر حیران شو. رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه اچانک چې اقرأ. هغه روایتو کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. زه یې راونیولم او دومره ځان ته رانږدې کړم او زور یې راله راکړ چې زما ساه بلکل بنده شوه. او ما ته دا خبره وکړه چې اقرأ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ما انا بقارئ، زه خو لوستل نشم کولی، څه شی ولولم. تر دې چې درې ځله رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه یې راونیولم او په درېیم ځل باندې ما ته دا وویله چې اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم. دا هغه ځای دی چې دلته وحي شروع شوی وه په رسول صلی الله علیه وسلم باندې. دا تاسو کتی شئ دننه غار حرا، تاسو د دننه کتی شئ. دلته خلک راځي، بعضې خلک پکې هغه بدعت او دا کارونه هم کوي، پکې منځونه کوي. څوک اکثرو خلکو په دې ځایونو باندې نومونه لیکلي دي، چا جانمازونه راوړي دي. دا هغه ځای دی چې دلته رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي نازل شوی و.